خزه زوی دې هم زلمی شوی دی د واده څه فکر دې شته که نه؟ او سړیا سترګې ورله ګرځوم. زما خو د جلات خان لور خوښه ده. زه خو ویم سبا لاړه شه او هغه وینه. صحیح ده انشاءالله. زیبا تا خو ځان داسې سنبال کړی لکه ستا چې واده یي. سړیا ولې به ځان نه سنبالم؟ اخیر د هلک مور یمه. موم ډیډ تاسو چرته رواني؟ زویا ستا د رشتې خبري له روان یو. بختی رحمانه په خیر راغلی. ډیر مننه جلات خانه خې. الحمدلله خیر دی. ته کور ته دننه لاړه شه موږ به بیټک کېږنو. په خیر راغلی خورې ستړې مشې. ډیره مننه خورې الله دې خوشحاله لره. خیر خو دی که نه خور؟ د خپل زوی د پاره ستا د لور رشتې د پاره راغلی یم. سارا جی مورې دا زما لور ده. ماشاءالله دا خو ډیره ښایسته ده. ښه خورې زه اوس ځم او د اتوار په ورځ به د واده نیټه کېږدو. ټیک ده خورې. ښه جلات خانه ماله اجازت راکړه زه به درنه اوس لاړ شم. الله دې دا رشته د خیره سره سر ته ورسوي. صادقه ته ته دلته څنګه راغلې؟ رخسار ډیر مجبوره وم ځکه راغلم. که چا دلته ولیدې نو څه به وایي؟ زه خو ډیره یېرېږم. ها سینه چې ابو راشي. رخسار مه یېرېږه زه در سره یم که نه؟ خیر خو دی که نه؟ صاحب په خیر راغلی. رخسار کوم ځای ده؟ صاحب رخسار په خپله کمره کې ده. بیبي ته آواز کړم؟ نه زه به په خپله لاړ شم. جی صاحب. رخسار رخسار یا الله ابو راغې. رخسار څه شوې؟ ته ولې دومره وېرېدلې ښکاري؟ نه ابو هیڅ خبره نشته. رخسار د ټیک خو یې که نه؟ جی ابو زه ټیک یم. دلته څوک راغلی و؟ نه ابو هیڅوک نه و راغلی. نو دا کړکۍ ولې کھولاو ده؟ دا به هوا خلاو کړې وي. ښه رازه ناشته تیاره ده. جی ابو. ښځې صادق لا تر اوسه کور ته نه دی راغلی. پته نه لګي هغه خو د سهار نه ورک دی. رخسار رخسار یا الله د صادق خو سمه تبه ده. سړیا صادق ته سمه تبه ده. ښه ته فکر مه کوه زه ایم ایس فارمسي ته ځم او دوای ورله راوړم. صحیح ده. ایم ایس فارمسي ته په خیر راغلی. زما زوی ته تبه ده مهرباني وکړه دوله راکړه. صحیح ده جی. 100 روپۍ شوې؟ 3000 روپۍ. دا کوپن هم واخلئ. دا څه دی؟ زمونږ د سټور نه چې څوک د 3000 روپو خریداري وکړي هغه ته کوپن ورکول کیږي. په قرآن اندازي کې موټر سایکل موبایل او نور انعامونه شته. ډیره مننه. زیبا دا دعایانې واخله. جی راکړه. زری صادق ته ورکړه چې ښه شي. صحیح. ښځې په زړه دې څه دی؟ نن خو مې ډیر خدمت کوې. نه سړیا څه خبره نشته. نه خامخا څه خبره شته. تا ته څنګه پتا ولګېده؟ زه ستا په زړه کې ناست یم. وایه څه خبره ده؟ زما لږې روپۍ پکار دي. ما ته د مخکې نه پته وه. نو راکړه که نه؟ ستا نه قربان دا واخله. صادقه ته به کله زما باره کې خپل کور والا ته وې؟ ډیر زر به ورته ویم. زه نور انتظار نشم کولی. ته فکر مه کوه زه به نن مور ته ویم. مورې زه تا ته یو ضروري خبره کوم. صادقه اول زما خبره واوره. دا تصویر وګوره. دا هغه جینۍ ده چې موږ درته خوښه کړې ده. سبا به یې ښه هوټل ته بوځي. ډوډۍ به ورسره وخورې او یو بل به ښه وپېژنئ. دا پیسې واخله. ښه ښایسته ځان سنبال که. زما انګور له ښه عزت ورکه.
یا الله اوس به څه کوم؟ سړیا زما د نیازبین زوی واده را روان دی. ماله به څه شاپینګ کوي او کنه؟ اول خو راته ووایه کنه چې څه غواړې. ماله به 3 جوړې کپڑے اخلي او 3 جوړې بوټان به او سرخی مسکارا ټول د میک اپ سامان به هم را لاخلي. نور څه؟ ګوره چې یو سیز دې پکې هیر نشي. ته ولې فکر کوې؟ هر څه به درله راوړم. رښتیا؟ هو رښتیا. ماشاءالله لورې نن خو بالکل د شهزادګۍ په شان ښکاری. مورې لورې فکر مکوه، صادق ډیر ښه هلک دی. هغه به تا ډیر خوشحاله ساتي ان شاء الله. مورې زه اوس زم صادق به انتظار کوي. ګډ لک لورې، د الله په امان. رخسار چیرته ځي؟ ابو زه لږ د ملګري خواله ځم. خو لږ زر کور ته راځه. ستا د رشتې لپاره مې میلمانه راغوښتي دي. ها ابو؟ لوی او عزتمن خلک دي. هلک په یورپ کې و، اوس پاکستان ته راغلی دی. سړیا کومه جوړه پکې ډیره ښایسته ده؟ ښځې ټولې ښایسته دي. یا الله نو ډیره ښایسته دي. سړیا ماله 10 جوړې سره. وا زیبا په خوب کې هم د جوړو خبرې دي. نن زه دلته یوازې د ملاقات دپاره نه یم راغلی، بلکې د یو اهم فیصلې لپاره راغلی یم. ملک عدنانه په خیر راغلی. ډیره مننه. راځه دننه راځه. جی مننه. رخسار دلته راشه زویه. جی ابو. راشه زما خواته کېنه. عدنانه دا زما نیازبینه لور ده، لکه د ګل په شان مې ساتلې ده. د دې به ډیر خیال ساتي. جی تاسو فکر مکوئ، زه به ډیر خیال ساتم او هیڅ کله به تاسو ته د شکایت موقع در نه کړم. دا څه کې؟ سړیا واده له ډانس پریکټیس کوم. ښځې ځان دې ستړی کو، واده لا لرې دی. سړیا راځه چې دواړه لږ ډانس وکړو. نه زمانه قلار شه. زه ځم او د کېږم. لایټ بیا بند کې. دا خو سمې ګرمي دی. ښځې خیر دې څه وشو؟ سړیا دا وګوره چرمکۍ ده. ته اوس هم د چرمکۍ نه ویریږي؟ تا ما ته ونه وې ته څوک یې؟ زه رخسار یم، د صادق د کالج ملګري. رخسار ماشاءالله ته خو ډیره ښایسته یې. صادق خو ستا باره کې ماته څه نه دی ویلی. صادق څه شو؟ هغه او سارا په چکر تلی دي، اوس به راشي. سارا څوک ده؟